ما ویل لرې رانه مه ځه، زه رښتیا وایم ویرېږم. د پېښور مشهوره ټیک ټاکره سایکو ارباب وفات شوه. کله چې دا وفات شوه نو پولیس ورغلل، د هغې ګاډی یې چیک کړل. پولیسو د هغې په ګاډي کې یو داسې شی نیولی دی چې که تاسو هم پوه شئ نو حق حیران به شئ چې د هغه څیز په وجه باندې دا مړه شوې ده او د دې مرګ واقع شوی. قدرمن دوستانو، ویډیو تر پایه وګورئ چې د پېښوري ټیک ټاکرې سایکو ارباب د مړینې په اړه تاسو سره مکمل معلومات شریکوم. قدرمن دوستانو، د پښتني ټیک ټاکرې سایکو ارباب په اړه که تاسو ته معلومات نه وي، سایکو ارباب یوه پښتنه ټیک ټاکره وه چې په پېښور کې اوسېدله او اصل کې د کوهاټ وه. د دې په ټیک ټاک باندې څه کم 1 میلیون فالوورز او تقریبا 100 میلیونه لایکس یې درلودل. دغه جنۍ له څه موده راهیسې په ټیک ټاک باندې لایف هم راتله، خو کله چې پرون دې خپل ځان ختم کړی دی او پولیس ورغلي دي، د ورسک روډ څخه یې د هغې لاش اوچت کړی دی او بیا یې هاسپیټل ته وړي ده. په هاسپیټل کې ډاکټرانو ډېر زیات کوشش کړی دی خو د هغې نه ساه وتې وه، یعنې ختمه شوې وه. د هغې نه وروسته د پېښور پولیسو د دې ګاډی چیک کړی دی چې په ګاډي کې یې مختلف نشهیي مواد او د نشې دواګانې ګیر کړي دي. نو پولیس وایي چې دغه سایکو ارباب نه چا ویشتې ده او نه چا وژلې ده. سایکو ارباب په خپله نشهیي او زهریله څیزونه خوړلي دي چې د هغې په وجه باندې د دې مرګ واقع شوی دی او هیڅوک هم په دې کار کې ملوث نه دي. د سایکو ارباب ورور چې په اسلام آباد کې اوسېږي، یاسین نومیږي، هغه هم اوس پېښور ته راغلی دی. د سایکو ارباب ورور هم وایي چې زموږ له چا سره نه دښمني وه او نه څه لانجه. زما خور به مختلف قسمه نشې کولې او د همدغو نشو په وجه باندې د دې دا حل شوی دی. سایکو ارباب د الله تعالی اوسو بخښي، هغې به په ټیک ټاک باندې ویډیوګانې جوړولې او فحاشي به یې خپروله او اکثره به یې د ډانس او ډانس پارټیانې ویډیوګانې اپلوډ کولې.